د شب برات په شپه باندې الله تعالی د هر قسمه انسان ګناهونه معاف کوي او د هر قسمه انسان دعاګانې قبلوي. خو د اوو قسمه خلکو دعاګانې الله تعالی نه قبلوي او هم د دغه اوو قسمه خلکو الله رب العزت په دغه شپه باندې بخښنه نه کوي. دغه انسانان کم دي په دې ویډیو کې زه تاسو ته بیانوم. کدی کې تاسو هر قسمه صفت په تاسو کې موجود وي د دې نه فورا تاسو توبه وباسئ چې شب برات په دې شپه باندې الله تعالی تاسو د بخښنه وکړي او تاسو دعاګانې الله تعالی قبول کړي. ټیک شو. نو په دې کې نمبر 1 چې کم انسان د مور پلار نافرمانه وي یا د مور پلار کې یو انسان نافرمانی د پلار نافرمانی یا د مور نافرمانی دغه انسانانو ته الله تعالی په دې شپه کې بخښنه نه کوي او د دې دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. یو شو. نمبر 2 چې کم انسان د بل مسلمان سره په زړه کې بغض ساتي، حسد وسره ساتي، کینه وسره ساتي، دغه انسان ته الله تعالی په دې شپه کې بخښنه نه کوي او د دې دعاګانې نه قبلوي. نمبر 3 کم انسان چې چغلي کوي، دوه کسان په خپلو کې جنګوي، دغه انسانانو ته الله تعالی په دې شپه کې بخښنه نه کوي او د دې دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. نمبر 4 کم انسان چې شرابي وي یا هر قسمه نشه کې مبتلا وي، دغه انسانانو ته الله تعالی په دې شپه کې بخښنه نه کوي. نمبر 5 چې کم انسان د خپل ګیټه په خپل پنسو کې پټه ساتي کنه، دغه انسانانو ته الله تعالی په دې شپه کې بخښنه نه کوي. او نمبر 6 چې کم انسان قاتل وي الله تعالی په دې شپه کې مو د بخښنه نه کوي. او نمبر 7 مشرک ته الله تعالی په دې شپه کې بخښنه نه کوي او دعاګانې نه قبلوي. نو که تاسو کې هر قسمه ګناه موجود ده کنه، عموما دا د مور پلار نافرمانی والا ګناه دا په موږ ټولو کې اکثر موجود وي چې د مور پلار موږ ډیر زیات نافرمانه او خدمت نه کوو، هغه موږ نه خپوي. نو که چانه هم مور پلار خپوي کنه، لار شي دا غي نه بخښنه وغواړي چې هغه تاسو معاف کی، الله تعالی بم تاسو معاف کی، تاسو دعاګانې به الله تعالی قبول کړي. دا شانتي بل کوم ګناه په موږ کې عموما موجود ده چې د خپل ګیټه په پنسو کې پټه ساتو، دا ګناه چې په چا کې موجود وي کنه، خپل ګیټه چې پنسو کې پټه ساتي، شب برات په شپه وته الله تعالی بخښنه نه کوي، دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. دا بل ګناه په موږ کې کوم موجود ده عموما چې د بل مسلمان چغلي موږ ډیره زیاته کوو، یعنی دوه کسان په خپلو کې موږ جنګو، دا ګناه چې په چا کې موجود دی الله تعالی ورته په دې شپه کې بخښنه نه کوي. بل کومه ګناه په موږ کې موجود دي چې د مسلمان سره په زړه کې ډیر زیات بغض ساتو. نو که تاسو د یو مسلمان یا د یو ملګری په زړه کې بغض یا د یو رشتہ دار سره تاسو په زړه کې څه بغض هغه سره تاسو ناله کې وي، نو فورا د زړه هغه لپاره صفا کوي. د خپل مسلمانانو رونو لپاره د خپل زړونه تاسو صفا کوي کنه، الله تعالی بس تاسو عملنامه د ګناهونو نه صفا کوي. نو کوشش وکړئ چې دا یو څو قسمه ګناهونه یا دا بل کومه قسمه ګناه په موږ کې موجود د شراب والا، یعنی هر قسمه نشې والا، که هر قسمه نشه انسان کوي کنه په دې شپه ورته الله تعالی بخښنه نه کوي. کاغه چرس والا ده، کاغه فودر والا ده، کاغه د ایس والا ده، کاغه چرس والا ده، کاغه شراب والا ده، که هر قسمه نشه انسان کوي په دې کې مبتلا وي، په دې شپه ورته الله تعالی بخښنه نه کوي. نو کوشش وکړئ که تاسو هر نشه کې مبتلا یې د دې نه فورا توبه وباسئ. زما عزتمندو ډیره بختوره شپه را روانه ده، د شروع شپه چې کومه ده کنه دا شب برات ده، ډیره بختوره شپه را روانه ده چې دا موږ نه ضایع لاړه نشي، چې په دې شپه الله تعالی باندې موږ خپل ځانونه وبخو او خپل دعاګانې په الله تعالی باندې قبول کړو. نو کده کې هر قسم ګناه په تاسو کې موجود وي کنه، فورا د دې نه توبه وباسئ، الله تعالی به موږ ګناهونه معاف کړي، ستاسو دعاګانې به الله تعالی قبول کړي. ټیک شو جی، الله رب العزت مخ شلبات ساته دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.